شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه ذات قدرمندو د وړو په دوکاندارانو باندې نن زمونږ چاپه ده چېرته ځې مو مونږ سره اوسئ. داسې کار دی چې د حکومت د اړخ نه په یو شناختي کارډ باندې 3 تروړې راځي سرکاري. څو 3 تروړې په یو شناختي کارډ باندې راځي. نو دوکاندارانو له چې کومه دي 90 تروړې راځي که نه، لس کم سل تروړې یو دوکاندار له راځي. نو ته به ورته په قطار کې را روانې بانګ وخت په اوچو شونډو په ناره ګېډه به ته قطار کې ولاړې چې کله دوکاندار راشي 10 بجې خو 11 بجې خو دوکاندار راځي. نو چې 10-11 بجې کله دوکاندار راشي شناختي کارډ ته ورکړي نو هغه ځان سره 10 شناختي کارډه په جیب کې راچولي د کلي نه راغشتي مخ مروت باندې د خاندان شناختي کارډونه د خپل کور یې راغشتي. نو چې کم غریبانانې ښځې هغه زمونږ میاندې خویندې کمې په قطار کې ولاړي هغه زمونږ مشران کم ولاړي هغه هم داسې پاتې شي. نو د دغه دوکاندارانو خلاف یو ایکشن دی واغشتلی شي. دلته ما سره یو ورور ولاړ دی د ده نه به یو څو خبرو معلومات کوو. ارو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسر بھائی څنګه یې؟ ښه یې تاسو؟ کیسر بھائی نن پنځم رمضان دی چې ښه خوشحالۍ باندې تېرېږي، خو داسې خبره ده چې پنځم رمضان دی او د بانګونو مال لازم دلته د شب قدر بازار ته خپل روزګار کوم. ارو تېرې خبرې کوم. زه خپل روزګار کوم په شب قدر بازار کې. دوه ورشه ما یاره دوکاندارانو ته وګورم په ایماندارۍ سړي به لا بازار ته نه راغلي. زما هغه تورسرې مورسرې هغه کونډې رونډې چې په لس کاله کې به بازار نه لیدلو. د سړو نه به مخکې راغلي د وړو قطارونو ته به کیسر بھائی ولاړي. د مجبورۍ نه راغلي دي، د چا د رزق درک نه لري، د دغه مجبورۍ نه راغلي دي او د دغه مجبورۍ نه د دوکانداران غلطه پیدا دي. نو چې زه وګورم یاره زنانه ولاړې ما خو د شته خپله ویډیو کوم چې زه ترې خلکو الاوال والم یاره چې کوم دوکاندار له ورشي زمونږ د ویډیو مقصد دا دی چې مونږ د حکومت خلاف نه، حکومت وقت د طرف نه اوړه خسرې راځي، مونږ د چا خلاف هم نه، خو ته چې خلاف یم د دوکاندار خلاف یم. زه چې اواز اوچتوم د دوکاندار خلاف اوچتوم. زه په شب قدر کې په ټولو خلکو ګرځېدم د اواز اوچتو والا. زه چې بیا نوم مالم بیا خفه شي ته مونږ ټارګېټ کې، خو زه هغوی له ورغلم یم ته دې خلکو د اواز ولې نه اوچتوې؟ ما ته یې بس چپ شتاله بدرو هغه خلکو له زه لاړم یم د اواز اوچت کوي چپ شتاله بدر کړو. نو زه خو نارینه یم، زه به ډاټکي وکړم دیاړي به وکړم بل څه به وکړم، ماله خو به الله راکړي. خو د ما هغې تورسرې مورسرې به څه کوي؟ زنانه به څه کوي؟ زه ښه دا سپین ګیرې به څه کوي؟ زه خو ځوان زلمی یم، زه به کار روزګار وکړم. زه د تحصیل شب قدر چې کومه انتظامیه ده خصوصا انتظامي ته زه دا یو میسج ورکوم ته د روژې په خاطر باندې چې بالکل ستاسو کارګردګي د چا نه پټه نه ده. وختن په وختن تاسو روزې خپل کارګردګي کوئ، د ظالمانو خلاف تاسو کاروي کوئ. خو انتظامي نه زه دلته یو جزانه درخواست دا کوم چې انتظامي له پکار دی چې راشي او د وړو دوکانونو ته په خپله ودرېږي چې هایا د وړو دوکاندار حقدار ته ورکوي کو نه ورکوي. د الله په ذات مې قسمي چې دوکاندار له ورشي 10 کارډونه به یې وروړي د خپل کور نه، د چم ګاونډ به امداني چې چم ګاونډي له به وکړي د خپلو نه کارډونه راغونډي. دلته چې کوم سپین ګیري کومې زنانه کونډې رونډې ولاړي په قطار کې ولاړي دوکاندار به ورته وایي ما خو 10 کارډه پوره کړل، 10 کارډونو نه ما څه زیات نشته. دلته شب قدر کې چې کوم د وړو تاجر برادري ده د هغوی چا سره بالکل خصوصا خبرې کول نه غواړي. انسان هغوی ته څه شي ښکاري نو د کې ورکوي. انتظامي له پکار دي چې راشي او د دغه دوکاندارانو بینه مې زه ورته ښیم دا نه چې زه تیارېږم، بینه مې د الله په ذات مې قسمي ما چې د اواز اوچت کو دا ما د ډېرې مجبورۍ نه اوچت کو. مجبوري دا ده چې د خلکو ډېرې بېعزتۍ کېږي. خو د وړ ستاسو د کور نه راځي چالې ور مه کوې چې ستاسو د کور نه نه راځي د حکومت د طرف نه راځي پکار دی چې حقدار ته میلاو شي. دا حقدار ته نه میلاویږي. اے سی صاحب ته زه عاجزانه درخواست کوم چې اے سی صاحب راوځه د دې ظالمانو خلاف کاروي وکړه. رومبې به ته کې ته تنها لې زه پریویټ یم، زه 2 روپۍ هم نه لرم، خو په دې جهاد کې سره زه جنګېږم. الله پاک ته پته ده چې زه په حق یم، په هغه به دې یم چې خلکو نه ورکوي، دا خپلو خپلوانو نه ورکوي. کیسر بھائی دا داسې چاله دوی نه دي ورکړي چې یو غریب ورته دغه وکړي. زورو کې به یو کس ته ورکړي هغه به هم هغه کس ته ورکړي. مخ مروت دی د ده خبره ټیک ده، مخ مروت دی. ولا زه ډېر خلک وینم چې ورشي او بیا ترې راشي. یو زنانه ده نن یې 8مه ورځ ده چې ځي راځي او شناختي کارډ ورکړي بیا ولا سار ورکړي، شناختي کارډ ورکړي بیا ولا سار ورکړي. نو دا د دې پکې دا نمبر په دې 13 کسانو کې اوسه پورې د دې نمبر رانغی. خو د دې دا مطلب دی چې بس صرف مخ مروت شروع دي. دلته دا ټول دوکانداران دي. یو خو چې ورته ودرېږي زنانو له دومره بېعزتي کوي چې کومې زنانه ورته ولاړې هغې ته کنځل کوي، بد رد ورته وایي، ګاډې واډې راته ورته وایي. پرون ورته یو زنانه ودرېده وي د الله خاطر کوي زه کونډ یم. هغه دوکاندار ورته زه بینه یم ښیم چې راشي صاحب زه ورته ډایرکټ ښیم. زنانه ورته ما کروړه نشته ورته د خپل خدای نه دې ولې نه غواړې؟ هغه ورته زه خو د خدای نه غواړم خو وسیله بیا راله جوړه کړې. نو ډېر زیات بد ردي ورته وي
او ته شپ قدر هغه خلکو ته هم چې تاسو دا دعوه لرئ او تاسو دا اواز اوچتوئ چې راشئ ستاسو مسایل مونږ وړاندې کوو مونږ په سوشل میډیا باندې تاسو غږ اوچتو نو زه خو ټولو له لاړم ما قسم په خدای کو یو کس پرېښي چې راشه ټولو ته مې راشي د ظالمانو خلاف اواز اوچتو ما ته غریشه ستا غم وشي نو خصوصا زما دا ویډیو چې څوک هم ګوري او څونه کسان یې ګوري دا شیر کې چې دا ټولو خلکو ته ورورسي چې خلکو ته پته ولګي دا دې پر رضا د الله شیر کی او د خلکو ته دې ورسي څنګه چې ما اواز اوچت کو تاسو له پکار دي چې تاسو مرا پاسه په هر یو ځای کې خپل اواز اوچت کې او زه بیا هم دا غوښتنه لرم چې انتظامی له پکار دي چې دې روزي او تاریخ خلاف پوره اکشن واغشتي شي ځکه چې دا 15 روزي وته او 25 رمضان پاتې د خلک بس کوي روزه په خلی ولاړ دي د الله نو یریږي د الله قهر او غضب نو یریږي نه الله پاک پر باندې خپل قهر او غضب راولي یا په توبې او باندې بیا خلک وي زلزلہ را راځي باندې تاسو ورشه وګوره چې دا څه حالات دي د خدای نه څوک هم نه یریږي اولل د ټول په مخ مروت دي حکومت وخت د پکار دي چې دا خو یا بند کړی شي چې بند کړی شي په داسې طریقه دي حکومت چالو کی حکومت سره قسمه لار شته چې حقدار ته ملو شي دلته دکانداران نه دي دا بدمعشان دي دا په مخ مروت ورکوي انتظامی له بیان دا غوښتنه کوم بار بار د انتظامی اواز ځکه کوم چې انتظامی له الله پاک دا وکړي چې ورځ د قیامت ته الله پاک تاسو کی چې ته ما دنیا ته لګلې وي دا یو ځای مې مشه جوړ کړی تاسو کړي ما ته وخایا دې بو ته چپ ولاړی او بیجابي د ټوله بې شرمي ده روجه ده زمونږ هغه میاندې خویاندې همدلته ولاړې او شرمېږي نو دا ویډیو لږه د ثواب په نیت شیر کړئ او یو د اهم خبرې نن په اخره کې خبرومه د حکومت دا اړخه دا 3 تروړې دي پرون راته یو ملګري ویلي وایي په ثوابې کې وي 2 یو تروړه زنانه له ورکوله نو دغه زمونږ میاندې خویاندې دا دوکه کوي 3 تروړې دي دا د حکومت دا اړخه ډېره مننه په لوی الله سپارم د الله په امان